انعکاس میډیا وروستی سمستر. سلامونه او درنښت ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې رک روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې لا یو بل نوي ناول سره حاضر شو. هیله مند یم چې یاد ناول به مو د خوښې وړ وګرځي. وروستی سمستر ناول چې ښاغلي محمد اسماعیل کریمي لیکلی دی، د هېواد په ناوړه دودونو راڅرخي. په یاد ناول کې ستورني میزبان چې د خپل پوهنتون یو بااستعداده ځوان وي، یو له دغو دودونو څخه ښکار کیږي. ستوری په هما نومې نجلۍ باندې مینېږي، خو وروسته خبرېږي چې پلار یې هغه په کوچنیتوب کې د خپل ماما زوی ته ورکړې ده. ستوری له هغه وروسته نشې شروع کوي، خپل ژوند د تباهۍ پر لور بیایي. دا چې نور څه کېږي راځئ په ناول کې راسره واورئ. د پیریانو تنورونه، د حیواناتو مړاوې څېرې، د مرغانو ځوړند سرونه، د ونو نه خوځېدونکې پاڼې، تودې ځمکې دا ټول بوږنوونکي ول. د اسمان د رالوېدو او د قبرونو د چاودلو انتظار مې کاوه. د اوړي موسم غرمه مهال مې قلم او کتابچه بند کړل. یو څه نارامه وم. پوهنتون ته نه وم تللی، د کتابونو تر څنګ وغځېدم. د خونې د چت پکې تیزه هوا کوله. د کتابچې پاڼې مې په تیزۍ سره اړولې. په پوهنتون کې راکول شوي کورنۍ کار مې بشپړ کړ. د نارامۍ له امله پوهنتون ته لاړ نه شوم، خو په کور کې مې هم ځان اوزګار پرېنښود. غرمه وه، د اوړي لمر هم په هغه حالت کې و چې اوبه یې جوشولې. د اوداسه لپاره راپورته شوم. غوښتل مې چې په یخو اوبو سره اودس وکړم، تر څو بدن مې ورسره لږ آرام شي. د بمبې څخه مې د اوبو په راویستلو پیل وکړ. ګرمي وه، داسې ګرمي چې د پوستکي لاندې یې هډوکي سېزل. اودس ته کېناستم، خو د اوبو چندان مزه نه وه. د ماسپښین لمانځه د کولو او ډوډۍ خوړلو وروسته مې غوښتل چې د لوستنې لپاره د افغان کورس د نړیوالو ژبو او ساینسي علومو تعلیمي مرکز تر څنګ بڼ ته لاړ شم. زه به ډېر وخت د لوستنې لپاره همدې بڼ ته تللم، ځکه ما په افغان کورس کې د انګلیسي زده کړه کوله. کله به چې د کورس څخه رخصت شوم، د پوهنتون د کتابونو لوستنه مې همدلته کوله. دا بڼ کوچنی و، دومره پراخوالی نه درلود. یوازې یو څو په شماره تنکې او زړې ونې پکې ولاړې وې. یو کونج کې د چای خرڅوونکي کوچنی دوکان و. په ښار کې نور بڼونه هم ول، خو ګڼې ګوڼې او د پوډریانو د پاوړي زړه خور. دې بڼ ته به هغه څوک راتلل چې غوښتل یې ارامه او پر سکونه لوستنه وکړي. زما په فکر هغه خلک هم راتلل چې یوازې والی یې خوښاوه او د انسانانو د ګڼه ګوڼې څخه په تنګ شوي ول. د پنجشنبې ورځ وه، کورسونه رخصت ول. ما له ځان سره د لوستنې لپاره د پوهنتون هغه کتاب راوړی و چې استاد به یې د تدریس څخه زیات په خپل شخصي ژوند غږېده. په زده کړیال بیچاره خو کتاب بار وي، که یې زده کړ خو د ځان ګټئ. ګنې د ځینو استادانو له خوا یې تدریسول نشته. د بڼ د یوې ونې لاندې په لوستنه بوخت وم. ژور تللی وم چې د یو څه په اړه مې سر خلاص نه شو. له کتاب مې سر راپورته کړ. د راپیدا شوي پوښتنې په اړه مې فکر کاوه.
ناڅاپه مې سترګې په یوه ښایسته ځوان ونښتې. ځوان په ونه دنګ وړه خوله، غټې سترګې، سپین رنګ او ښایسته نرم ویښتان درلودل. مازدیګر مهال و، د ونې سیوری ښه خوندور و. نری باد د ونو پاڼې په نڅا کړې وې. ځوان په بڼ کې د لګول شوو کټارو ته لاس تر زنې ولاړ و. نه پوهېږم چې د خیال او فکر ماڼۍ یې په دغه وخت کې په څه ابادې وې. زه بیرته د خپلې راپیدا شوې پوښتنې په فکر کې شوم، تر څو حل ورته پیدا کړم. د کتاب پاڼې مې اړولې راړولې. ځوان مې له یاده وتلی و. په لوستنه بوخت وم. د اوړي اوږدې ورځې وې. د لوستنې هم یو څه ستړی وم. د مازدیګر د لمانځه اذانونه یې لا وړاندې کړي ول. د کتاب پاڼې مې سره ور واستې. مخ مې د قبلې په لور کړلی. د لمانځه پر مهال مې شیطان لعنتي فکر د ځوان په لور ورکش کاږه. د لمونځ له ادا کولو وروسته مې په نږدې چمن کې په څو ځوانانو نظر شو. دوی پاک الله جل جلاله ته لاسونه په سینه ولاړ ول. له دعا کولو وروسته مې د ځوان په لور ګړندي ګامونه ور واخیستل. د بڼ د یوې تنکۍ او ښایسته ونې د سیوري لاندې له هماغسې چې زما ورته پام شوی و لګول شوو کټارو ته لاس تر زنې ولاړ و. په لاس کې نیولې شپېلۍ یې د کټارې په وسپنه ورو ورو ټکوله. داسې معلومېده چې په دې غږ کې د چا ورک وجود لټوي. د فکر او سوچ په دریاب کې الله و. د مازدیګر نری او ورو باد یې ښایسته او تور ویښتان داسې خوځول لکه د شنو غنمو په تن کې فصل چې د باد چپه راشي. تر څنګ یې ودرېدم. غاړه مې تازه کړه، خو زما د شتون پر وړاندې عکس العمل ونه ښود. هماغسې په خپل فکر او سوچ کې ډوب و. یو څه نور هم ورنږدې شوم. په اوږه مې ورته لاس کېښود. ومې ویل السلام علیکم. زما د سلام اچولو سره ځوان یو ټکان وخوړ. د فکر او سوچ ودانه نړۍ یې ونړېده. ما ته یې پام شو. په ځیر ځیر او په رډو سترګو یې راوکتل. په نه زړه یې دړې چینګې کړې. ویې ویل څوک یې؟ د ځوان په اوږه مې ایښی لاس ته زور ورکړ. ومې ویل ولې خفه یې؟ بې د څه ویلو یې په تورو ویښتانو کې د کیڼ لاس 4 ګوتې ور تېرې کړې. یو سوړ آسویلی یې وویست. تا به ویل چې د ټولې دنیا غمونه ور پر سره دي. ورته ومې ویل راځه چې لږ کښېنو. په ولاړه خو ستړی شوی. ډېر ټینګار وروسته را سره یې ومنله. په چمن کې کېناستو. خاموشي یې ډېره ژوره وه. تر ډېره مو ترمنځ چوپتیا خوره وه. نه پوهېدم چې په کومو الفاظو مې ورسره خبرې پیل کړې. ما غوښتل چې خبرې ورسره وکړم، خو ځوان له ما وار لومړی کړه او په شپېلۍ غږولو یې پیل وکړ. داسې شپېلۍ یې تر ډېره وغږوله چې له سترګو مې اوښکې روانې وې. خیال او فکر ته مې راغلل چې د اسرافیل علیه السلام شپېلۍ به څه هیبتي غږ لري. څه شېبه دواړه غلي وو. د ماښام تیارې په خورېدو وې. مرغان خپلو ځالو ته په راستنېدو ول. د ځوان څخه مې وپوښتل ستا نوم څه دی؟ ځوان په ځمکه کې سترګې خښې کړې وې. په څنګ یې راوکتل او ویل ستوری. ستوری مې نوم دی. ما چې تر څو بلې پوښتنې کولو ته ځان برابروه، ستوري وویل زه به لاړ شم، د کوره ناوخته کېږي. ما هم څه ونه ویل. یوازې سر مې د هو په بڼه اجازه ورې کولو لپاره وښوروه. څه شېبه له ځان سره په فکر کې شوم څومره ښایسته ځوان دی. د وړتیا او استعداد ډک ښکاري. د ژوند ناخوالو ته ولې تسلیم شوی دی؟ په همدې سوچونو کې ډوب تللی وم. ناڅاپه مې پام شو چې په بڼ کې هېڅوک هم نه ښکاري.
له ځایه جګ شوم. د کور په لور مې ګړندي ګامونه واخیستل. په لاره کې یو نیم انسان به معلومېده چې د کار روزګار څخه به راستون شوی او د کور په لور به روان و. زه هم کور ته ورسېدم. په کټ کې کرار او وخځېدم. نه پوهېږم چې څومره وخت به تېر شوی و چې موبایل مې وشرنګېد. د موبایل سکرین ته مې وکتل. د کامران خندنۍ څېره وه. دا مې ښه ټولګیوال و. د موبایل په سکرین مې ګوته راښکله. د مقابل لوري د کامران غږ راغی. کامران وویل هلو السلام علیکم ملګري ښې؟ ومې ویل وعلیکم سلام ښه یم ستا د روغتیا په هیله. کامران ویل اوه هلکه احسانه ملګري او ټولګیوال سبا اراده لري چې د چکر لپاره لاړ شي. ستا نظر هم اخلو څنګه دی خوښه ده؟ د دې خبرې په اورېدو سره لږ غلی شو. فکر ته مې ستوری راغی. که چکر ته لاړ شم د ستوري په اړه به څنګه پوه شم؟ کامران راباندې غږ وکړ واه هلکه احسانه څنګه غلی شوې؟ ژر مې ورغږ کړ اورم هسې څه نه وه. کامران ویل ښه څنګه دې خوښه ده؟ ومې ویل د پلار سره مشوره کوم که اجازه راکړه تا ته به پیغام در ولېږم. زما د ستوري کیسې اورېدو ته ډېره بیړه وه. ټولګیوال او ملګري هم راته ګران وو ځکه همدوی ول چې هر وخت او هر شېبه یې زما په شونډو د خندا راوستلو لپاره پلمې لټولې. د کامران سره مې خبرې خلاصې شوې وې. ګرمي زیاته وه. په اسمان کې د ستورو ځلا او پړقې د اسمان نور هم ښکلی کړی و. خلاصې تڼۍ په کټ کې وغځېدم. کله کله به نری باد چلېده. دا باد به دومره خوندور لکه ټوله ورځ چې روژه یو ماښام یو ګیلاس شربت وڅښې او تنده دې خړوبه کړي. د نری باد څپې زیاتې شوې. د لمانځه لپاره د کور په انګړ کې ودرېدم. لمونځ مې ادا کړ. سخته ګرمي وه. ډوډۍ خوړلو ته مې علاقه نه وه. یو ډک ګیلاس یخې اوبه مې وڅښلې. په خپل ځای کې وغځېدم. د ستوري د ژوند کیسې په اړه راسره په سلهاو پوښتنې وې. کله به مې یو سوچ ذهن ته راغی او کله بل. په همدې سوچونو کې مې د خوب فرښتو ته ځان سپارلی و. سهار وختي مې د موبایل د ساعت زنګ وشرنګېد. د موبایل پر سکرین مې ګوته راښکله. زنګ یې غلی شو. په بل اړخ واوښتم. د 5 دقیقو وروسته د موبایل د ساعت زنګ بیا وشرنګېد. دا ځل له خپله ځایه پاڅېدم. تشناب د خونې کیڼه اړخ ته و. اودس مې وکړ. د سهار لمانځه د کولو لپاره په خونه کې د کړکۍ تر څنګ ودرېدم. د لمانځه د کولو وروسته مې موبایل راواخیست. د قرآن عظیم شان تلاوت مې پکې پیل کړ. د نیمې سپارې تلاوت وروسته مې د خلاصې کړکۍ څخه بهر وکتل. د لمر لومړنۍ سرې وړانګې د غرونو په لوړو څوکو لګېدې او ورسره د سهار ښایسته او نرم باد لګېده. ګرانو اورېدونکو دا وه د وروستي سیمیستر ناول لومړۍ برخه. تر بیا ورتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.